تاسو د ایمیج ته وګورئ. لومړی سرچپ خانه چې موږ ته سره څه ښکاري ډیټا ده، ځکه ګډوډ پراته دي. په دې کې د کسانو نومونه هم شته دي، په دې کې د جنس یا د پروډکټ نومونه هم شته دي، په دې کې څه اماونټس وغیره هم ښکاري. ګډوډ یا په را فارم کې د موږ سره ډیټا ده. کله که دا موږ منظمه کړو، تنظیم یې کړو، په دې پروسس ترسره کړو. اول جدول تاسو وګورئ د کسانو دی، دویم چې کوم جدول دی شوز جیولري دا شیان چې پکې دي دا بیا پروډکټس دي. لاندې چې کوم دریم جدول ښکاري دا موږ سره فیز دي یا د هغې پرایسز دي یا قیمتونه دي، موږ سره ټول اماونټس دي. او دا بل چې کوم دی دا موږ سره انکم او ایجوکیشن کوانټیټي یا کوالټي او دا شیان یې موږ ایم او یو میمورینډم اف انډرسټینډینګ دا چې کوم کړنې ترسره کېږي دا دي. موږ هر څه جدا کړه، موږ دا ډیټا په کانټکسټ کې کړه یا مو ډیټا باندې پروسس وکړه، دا موږ سره انفارمیشن شو یا معلومات شو. او که تاسو ښي لاس ته اخري دغه وګورئ چې کوم نالج دی یا کسټمر انسایټ دی، هلته وګورئ په هغې کې بیا په همدغه ډیټا باندې یا په انفارمیشن باندې نور پروسس هم شوی او په هغې کې دا معلوم شوي دی چې کوم کس موږ سره داسې یو مشتري دی چې هغې نه موږ ته زیاته ګټه لاسته راځي، یا هغه کم جنس دی چې هغه زیات خرڅېږي، یا هغه کم جنس دی چې په نغدو خرڅېږي، چې هر قسم ستاسو ذهن ته راځي. نو موږ وایو چې یاره اوس په د انفارمیشن باندې موږ فردر کار وکړو او څه نالج مو تر لاسته راوړو یا سروې مو وکړه، موږ ځان ته معلومات وکړو چې کوم جنس زموږ بهتر دی یا کوم جنس ډېر خرڅېږي، یا هر څنګه چې ستاسو ذهن ته راځي. که موږ یې فرقونه ووایو، ډیټا موږ سره انپروسسډ را فاکټس دی، دا مو اوله خبره وکړه. دویم موږ وایو چې ډیټا موږ سره د انپوټ په شکل موږ کمپیوټر ته ورکوو. ډیټا دومره مینینګفل موږ سره نه وي، دومره مفهومداره نه وي. ډیټا اکثر وخت په غټ اماونټ کې وي. ډیټا بیا موږ ریپروډیوس کول مشکل دي. که چېرته موږ مثلا د دولت سره ځینې ارقام وي، فرض وکړه د سرشمېرنې په اړه، نو اکثره وخت کې هغه بیا مشکل وي که ځینې ډیټا درنه لاړ شي چې هغه بیا له همدغه ځای نه ځکه تا نه ډیلیټ شوي دی، هغه ډیټا دې له لاسه ورکړې، صحیح ده. خو که ډیټا لرې انفارمیشن یې بار بار لاسه بیا راوړی شي. بل موږ سره ډیټا یو انډیپنډنټ انټیټي ده، دا په څه باندې ډیپنډنټ نه وي، خو که انفارمیشن وي بیا په ډیټا باندې ډیپنډنټ وي. همداسې موږ سره په ډیسیژن میکینګ کې ډیټا ډېر استفاده نه کوي. دغه شپږو د ډیټا خواصو که بیا د دې بالمقابل د انفارمیشن همدغه خواص ګورو، نو موږ وایو چې دلته ډېر ښه معلومیږي چې انفارمیشن موږ سره پروسسډ فارم اف ډیټا ده. د څه شي د ډیټا پروسس فارم ده، یعنې هغه چې د ډیټا هغه بڼه چې هغې باندې پروسه ترسره شوې وي، دې ته موږ انفارمیشن وایو. ډیټا انپوټ و د کمپیوټر لپاره، خو انفارمیشن یې آوټپوټ دی. ډیټا مینینګفل نو انفارمیشن مینینګفل دی. بل ډیټا موږ سره په اماونټ کې وه، خو انفارمیشن موږ سره په شارټ والیوم یا شارټ اماونټ کې دی، یعنې لږ وي. بل ډیټا ریپروډیوس کېدل مشکل و، خو د انفارمیشن ریپروډیوس کول اسان دی ځکه ډیټا شته، هماغه ډیټا په تور باندې موږ انفارمیشن بیا لاسته راوړو. نو که موږ د هر د یو ښار د اوسېدونکو په اړه معلومات وغواړو، یا د یو ملک د انهبیټنس په اړه معلومات وګورو، یا د باسوادو یا د بې سوادو خلکو کچې وګورو، نو ډیټا په تور باندې موږ معلومات انفارمیشن لاسته هر وخت راوړلی شو. که ډیټا درنه لاړه، ډیټا ضایع شوه، بیا انفارمیشن هم لاسته نشو راوړلی. نو بله خبره موږ دا کوو چې انفارمیشن چې کوم دی دا هر وخت ډیپنډنټ په چا باندې وي؟ په ډیټا باندې وي، صحیح ده. ځکه ډیټا نه موږ انفارمیشن لاسته راوړو. او بل آخري خبره دا کوو چې انفارمیشن چې کوم دی په ډیسیژن میکینګ کې یا په تصمیم ګیري کې ډېر مهم دی، خو ډیټا ځکه هغه را فارم کې هغه دومره مهمه نه وه، خو انفارمیشن ډېر مهم دی. یا بل کنسپټ چې موږ وایو هغه ته میټا ډیټا وایي. میټا ډیټا تعریف موږ داسې کوو چې ډیټا اباوټ ډیټا، ان د ډیټا په هکله د ډیټا یا نور معلومات چې ډیټا خو موږ سره شته، خو که داسې یو ډیټا چې هغه همدغه ډیټا ډسکرایب کړي، د همدغه ډیټا په اړه موږ ته معلومات راکړي، هغه ته بیا موږ میټا ډیټا وایو. څه معنا؟ وروسته به مثالونه راشي په دې معنا چې موږ سره یو ډیټا شته، لکه زه وایم چې ما سره څه ډیټا پرته ده د پوهنتون د محصلینو په هکله، خو که په دغې باندې ما لیکنه وکړه چې دا به څه رقم ډیټا وي، دا به د دوی د معیشت په هکله وي، دا به د دوی شخصي معلومات وي، دا به د دوی تعلیمي معلومات وي، دا به د دوی کوم شکل باندې معلومات وي، دغه د ډیټا په اړه ما یو بل څه لیکنه وکړه، نو موږ دې ته بیا میټا ډیټا وایو.